تازه او ډیر بد خبر له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو لسګونه مړه جسدونه کندهار ته رسیدلي او لا هم پنجشیر کې سخته جګړه روانه ده. همدارنګه دوستم هم افغانستان کې د چریک لپاره خپل قطع فعاله کړل چې قطع ګرګ نومیږي. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په پنجشیر ولایت کې سخته جګړه د شلو طالبانو مړي کندهار ته لیږدول سوي. په پنجشیر کې د جګړې له تودېدو وروسته په کندهار کې سرچینې وایي چې د شلو طالبانو جسدونه دغه ولایت ته وروړل سوي دي. یوې سرچینې نن یکشنبه د وري پر 18 له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې په پنجشیر کې د تیرو 2 ورځو له نښتې وروسته لږ تر لږه د شلو طالبانو مړي لومړی کندهار او وروسته هلمند، روزګان او زابل ته لیږدول سوي دي. په دغو وژل سوو کې 5 مړي د هلمند، 6 د روزګان او پاتې نور د کندهار او زابل ولایتونو دي. وایي چې ډیری وژل سوي کسان د طالبانو د مشهور قماندان پیراغا جګړه مار وو. پیراغا دمګړی په پنجشیر کې په جګړه بوخت دی. له 3 ورځو راهیسې د پنجشیر په بیلابیلو سیمو کې د مقاومت جبهې او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې دواړو اړخونو ته تلفات اړولي دي. او بل خبر هم دا چې د دوستم په مشرۍ د قطع ګرګ په نوم چریکي ډلې د طالبانو خلاف د جنگ اعلان وکړ. یوې ډلې مخپټو وسلوالو چې ځانونه قطع ګرګ بولي په یوه ویډیویي پیغام کې ادعا کړې چې د عبدالرشید دوستم تر چتر لاندې په بغلان ولایت کې د طالبانو خلاف چریکي عملیات پیل کړي. مخکې د دې ډلې نوم په شبرغان، سریپل او ځینو نورو ازبک میشتو سیمو کې هم د طالبانو خلاف د چریکي عملیاتو خبر ورکړل سوی و. جنرال دوستم چې پخواني ولسمشر اشرف غني له ډاکټر عبدالله سره د واک د ویش په یوه سیاسي معامله کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړې وه، د ملي اسلامي جنبش په نوم یو ازبک محوره ګوند هم لري. هغه په ترکیه کې میشت دی او د خپلو سیاسي متحدینو په ملتیا د طالبانو خلاف د جګړې د امکان خبر ورکړی و. دوستم د نوي اعلان سوي قطعې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو خلاف تر اوسه شاوخوا 10 جنگي جبهو د موجودیت اعلان کړی. دغه جبهې نږدې هره ورځ د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو خلاف د جګړو هغوی ته د تلفاتو او یو شمیر سیمو د نیولو ادعاوې کوي. خو طالب ویاندویان د ادعا سوو جنگي ډلو موجودیت او ادعاوې یې بې بنسټه بولي. ځینې رسنیز فعالان بیا د طالبانو له لوري پر رسنیو وضع سوي پراخ قیودات د کره معلوماتو په ترلاسه کولو کې لوی خنډ بولي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.